السلام علیکم ملګرو، ښه راغلاست یو بل نوی ولاګ ته. زه رقیب خان یم او ما سره ناست زما خوږ وراره. ستا څه نوم دی؟ نوم دې څه دی؟ نوم دې وښیه. نوم و څه نومیږي ته؟ عثمان. ته عثمان یې؟ دا زما وراره دی، عثمان نومیږي. ښه، څنګه یې عثمانه؟ څنګه یې؟ ښه یې؟ دا چې خورې؟ بیبلول. دوستانو، موږ تیاري شروع کړې ده، روان یو افغانستان ته، کډه باروو انشاءالله. په جمعه کې دننه ځو. نو عثمانه څه کوې؟ افغانستان ته ځې؟ کابل ته ځې؟ مخکې ما یوه ویډیو کړې وه، هغې کې ویل چې نه ځم، چې کله مې ورته په موټر کې ځو بیا یې ویل وی ځم. موټر ډېر شوقي دی. په موټر کې ځې که په پښو؟ وایي په پښو. ځه ځو. ځو ځه. ګوره 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 ګوره، اوس به غورځېدلی وې. سړی لارې ته ګوري. زه به درې چپلۍ په پښو کړم. چپلۍ وایي دروازه بنده ده. ستا لاس نه ورسېږي؟ زه اوس درته خلاص. دا ګدۍ څنګه خیرنه ده؟ ګدۍ خیرنه ده؟ څنګه دی عثمانه، خوند کوي؟ وچه خړه کې ژوند خوند کوي؟ کابل ته به ولاړ سې؟ کابل خوند درکوي که دا ځای؟ دا ځای خوند کوي؟ دې ځای کې څه شی خوند کوي؟ دا کوچنیان یې خوند کوي که څه شی خوند کوي؟ دې ځای کې څه شی خوند کوي؟ وریځې دي اوس. ټکټر نسته. ټکټر نسته. نه. دوستانو، کور کې څه سامان رانه وغوښته، مېلمانه راغلي وو، نو زه ځمه. د کور سره نږدې دوکان دی، هغه نه به سامان راواخلم. په پښو باندې روان یم ځکه دوکان نږدې دی را سره. هغه مخامخ دوکان دی. د واڼه بازار ته راننوتم. بازار کې مې څه کار دی، هغه کار به راوکړم. السلام علیکم دوستانو، بازار کې مو خپل کارونه ختم کړل. زما واپس د کور په لور وچې خواړې ته روان یم واپس.
ویډیو کې دې راولم هغسې کور موزیش څنګه یې دادګله په خیر یې ښه یې طبیعت ښه سفر روان یاست اوس زه بس روان زه الله هم په خیر ورسوم الله هم په خیر ورسوم امیده ته هم راوګوره پکې بس کورو کې چې دا خړ خړ کورونه چې تاسو ته ښکاري دا داسې مه ګوره چې دا خلک غریبانان دي دې کې ډېر مالداره خلک هم شته دوی خپل کورونه له دې وجې آباد نه کړل د دوی په دې تمه تر اوسه پورې پاتې دي چې نن به ځو وطن ته سبا به ځو وطن ته او بل د دوی دا کورونه چې تاسو ښکاري دا ځکه نسي سموای پردۍ ځمکه ده دوی وایي قسم یې کړو او سبا یې وشړلو په دې شړلو کې 10 کاله په دوی باندې تیر شول او تر اوسه پورې چا دوی ونه شړل نو الحمدلله موږ اراده کړې ده زه خپل وطن ته روان یو کابل ته دې ځای کې مو تقریبا 20 کاله تیر کړل